بسم الله الرحمن الرحیم. د کمټاشیا سټوډیو د زده کړې دویمې برخې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. که چیرې تاسو لومړۍ برخه نه یې لیدلې کولی شئ لومړۍ برخه وګورئ او د هغې څخه وروسته دویمې برخې ته راشئ. کمټاشیا سټوډیو ما اوپن کړی، دا یو دی کمټاشیا نه. پرون خو موږ د مینوګانې میډیا او دا برخه وویل. نن زموږ درس دی ټرانسلیشنز. ما سره دوه ویډیوګانې دي، دواړه مې اوس ریکارډ کړل، دواړه دلته ډرګ کوم. یو پکې دا شو او بل پکې زه به پکې دلته ورشم. که غواړو دا موږ سره دا کوم چې ښکاري دا وړوکي غوندې ښکاره شي نو دې ځای نه تاسو ورته اندازه ټاکلی شئ. دا موږ سره دوه ویډیوګانې دي. اوس راځو ټرانسلیشنز موږ سره څه کار کوي. کله چې یو ویډیو موږ سره خلاصه شي یا یو عکس یا کوم بل څه او غواړو د هغې په اخره کې موږ سره څه راشي نو کولی شو موږ د ټرانسلیشنز له لارې یو دانه ورته وټاکو. زه ورته لیکم، پلی باندې کلیک کوم او دلته په دې کې اچوم. کله چې دا ویډیو ختمیږي نو موږ سره به همدغه افیکټ راځي او د هغې څخه وروسته به دغه ویډیو موږ سره شروع کېږي. راځئ چې پریویو وکړو په دغه ډول سره. دلته چې تاسو کوم افیکټ ولیده نو په دې ډول سره موږ سره راغی. زه دا افیکټ بیرته ډیلیټوم، کولی شئ د اندازه زیاته یا کمه کړئ. دا یې ګورئ، اندازه ستاسو ښه چې څونه اندازه ورکوئ. زه کنټرول زیډ وایم، بیرته موږ سره دا ډیلیټ شي. بل موږ سره سرکل دی، دې نه هم کار اخیستلی شو. دا پلی کوم زه چې څنګه ښکاري په دغه ډول موږ سره دی. دا بیرته د ډیلیټوم. موږ سره ډېر زیات افیکټونه دي دې کې چې دې کې زیات استعمال لرونکی خپله د فیټرو بلک دی، دې نه استفاده کولی شئ. په دغه ډول سره موږ سره دویم ویډیو راځي. نو دا موږ سره چې کوم دی ټرانسلیشنز او موږ سره بل فیټ دی، فیټ څخه موږ استفاده کولی شو. دا دلته ډرګ کوم، په همدغه ویډیو هغې باندې به تاسو ډرګ کوئ. آخره برخه کې موږ سره یو افیکټ همدا دی او بل موږ سره کولی شئ ټیپ یې هم بدل کړئ. موږ سره دلته خو آل دی، فیټس، مومنټس، ابجیکټس. دا موږ سره دوه دانې یو بل سره وصلوي. اوس به د دې پریو هم وکړو، په دغه ډول موږ سره ده. او بله برخه چې ابجیکټ څخه وروسته موږ سره سټایلایز، سټایلي، ګلو موږ سره بلر دی. دا ډېر ښه دی چې تاسو ورنه استفاده وکړئ. په دغه ډول موږ سره ده او بل ورته موږ سره دا یو دی چې هر یو څخه ستاسو استفاده کوئ. او بله برخه کې موږ سره بیهیویرز دي. موږ کوم خط لیکو نو غواړو په اخره کې یا لومړی چې کله خط لیکل کېږي شروع کې موږ سره د خط څنګه ښکاره شي. د خط لیکل خو موږ ویلي وو چې څنګه یو ساده خط لیکلی شو. دلته راتلو، دلته موږ سره ساده خط و، لومړی ویډیو کې موږ دا ویلی وو. دلته موږ سره زه لیکم ټیکنالوژي هم سره ټیکنالوژي شو. اوس موږ باید کوم افیکټ بیهیویر چې دی په همدې باندې ډرګ کړو. دغه یو سټایل فیډ موږ سره دی، راځم په همدې کې اچوم. اوس ورته ګورئ په دې ډول راغی او په دې ډول بیرته موږ ته همدغسې ورکېږي. فیټ څخه موږ سره بل هم شته، ډېر دي. ریویل دی، شیپینګ سکیل دی، سکیل په دې ډول دی.
په دا ډول موږ سره سکیل دی او دا به اخري ختمیږي همدغسې دا موږ سره بیهیویرز دي سلیډینګ او بله برخه کې چې موږ سره کوم یو د انیمیشنز دي ځینې تاسو ویډیو یوټیوب کې به ټوټوریل لیدلی ځینې ځایونه په ډېر رانږدې کوي زه اوس غواړم دغه سټارټ مینو سټارټ بټن رانږدې کړم څنګه چل ورسره کوم دا پلی کوم په دغه ځای کې زه ورته اندازه ورته ټاکم نږدې مې که دلته به تاسو کولی شئ خپل فټ ورسره کوئ نور یې هم نږدې کوم دونه مې رانږدې که دونه رانږدې شو نو زه دا پلی کوم دغه وخته پورې زما په کار دی بیرته فول سکرین راوړم نو فول سکرین بیا په څه ډول راوستی شو چې کله موږ همدغه ویډیو کې بیرته دا سکیل ټو فټ باندې کلیک کوو موږ سره برابریږي اوس دا ویډیو زه پلی کوم په دغه ډول به موږ سره ښکاري په دغه ډول نو دا ډېر ښایسته ویډیو کې تاثیر لري په دغه ډول دا موږ سره انیمیشنز دلته هم موږ سره شته دې نه هم استفاده کولی شئ نو افسیټي فول افسیټي دې څخه هم تاسو چیرې باندې اچوئ دلته اچوم زه د کمپیوټر دا ویډیو دغه ځینې بیرته پلی کوم دا دواړه سره برابر کوم دا موږ سره دا به زه برابر کوم دې نه څخه هم جوړ شو صحیح شو دا چې زه پلی کوم کمپیوټر په دغه ډول افیکټ او بل هر یو نه تاسو سکیل ډاون سکیل اپ پورته ښکته هر یو نه تاسو استفاده کولی شئ بل موږ سره کار سره افیکټ دی کار سره افیکټ موږ سره په دې ډول کار کوي دا ماوس پوینټر چې دی موږ سره دا به ښکاري چې دې سټایلونو کې تاسو لومړی موږ سره همدا چې څنګه دې خوا دا خوا ته موږ غورځوو همدا دی زه به ورته دغه انتخاب کوم سکرین کې ډراپ کوم موږ سره هغه دی راغی دا اوس ګوره موږ سره هلته ښکاري په بل ویډیو هم زه دا ډراپ کوم چې راشي بل موږ سره لیفت کلیک دی لیفت کلیک رینګز کله چې موږ کلیک کوو لیفت کلیک ریپیل دی سکوپ دی آواز لیفت کلیک ټارګټ کوم ځای باندې موږ کلیک کوو لیفت کلیک همدغه پکې زه دلته ډراپ کوم چې هر یو ځای باندې زه کلیک کوم هغه به ماته سي خپله رڼا لګوي صحیح ده که زه راته کلیک کوم هلته به موږ ته رڼا ولګوي په دې طریقې او بل موږ سره د نور نه هم استفاده کولی شئ بل موږ سره رایټ کلیک دی رایټ کلیک هم د هغې په شان دی څنګه چې موږ لیفت کلیک کې وویل اواز یې وباسي چې څنګه موږ ویل همغې په طریقه دا هم کار کوي کمپیوټر او بل موږ سره همدغه مینوګانې وي مور کې دا څو مینوګانې پاتې دا بالاخره سره په بله ویډیو کې وایو او نور ترانسلیشنز بیهیویرز او انیمیشن موږ سره پای ته ورسېدل نو څو مهمې خبرې پکې نور دي هغه به په بله ویډیو کې وکړو اوس دپاره زه فکر کوم ویډیو به همدونه بسنه وکړي 10 منټه د کمپیوټر او دې ځای نه کولی شئ خپل سکرین سایز برابر کړئ سلو کې غواړئ 15 او 50 فټ همیشه فټ یې ساتئ چې بل کرپ دی هینډ ټول دی خپله دا ایډیټ دی
نو دا خو عمومي دي، په دې به تاسو پوهېږئ. اوس دپاره خدای سپارم. خاص